غزني کې د سلطان شهاب الدین غوري د مقبرې او سردار غونډۍ د احاطې دیوال د بیارغونې چارې د اطلاعات و کلتور ریاست له لوري رسما پیل شوې. د مسؤلینو په وینا یاده مقبره چې په دهیک ولسوالۍ کې موقعیت لري او د سردار تاریخي غونډۍ چې د غزني مرکز کې موقعیت لري دواړه د هیواد د تاریخي اثارو له مهمو برخو څخه شمیرل کیږي. دوی زیاتوي د یادو آبدو د ترمیم او بیارغونې پروژه د اطلاعات او کلتور وزارت له بودیجې څخه د 2 میلیون افغانیو په لګښت پیل کیږي. خوشبختانه نن مو همدغه پروژه چې د سلطان شهاب الدین غوري رحمت الله علیه مقبره او د دې ترڅنګ د تپې سردار سیم یا کومپنس چې د سیلابونو په مهال باندې تخریب شوي وو د هغو دواړو پروژو افتتاح وه. په ټوله کې د دغو پروژو هغه مالی لګښت 2 میلیونه 3 لکه 815,000 افغانۍ دی چې د اطلاعات کلتور وزارت له خپلې بودیجې څخه ورکړل شوی دی او انشاءالله د شاوخوا 2 میاشتې کې حدودو کې به کار پای ته ورسیږي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي د دغه پروژې له پلي کېدو خوښي څرګندوي. دوی وایي د تاریخي ځایونو ترمیم او ساتنه به د سیمې ښکلا زیاته کړي او د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره هم مهم اقدام دی. ډېر خوشحاله یو، خیر دی چې له دولت هم ډېر خوشحاله یو، د اطلاعات او فرهنګ له رئیس صاحب چې خوشحاله یو، د شرکت له انجینرانو ډېر خوشحاله یو، ښه کار کوي. چیرې د زیارت جوړ سي او مقبره ورسره جوړه سي یا شاوخوا علاقه لږ ورسره جوړه سي بیا خامخا مشهور کېږي او سیلانیان راځي. سیلانیان مو خپل هم لیدلی دي چې راځي ورته د زیارت. لرغونپوهان وایي د تاریخي ابداتو بیارغونه به نه یوازې د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره مهم او ګټور وي بلکې د ګرځندویانو د جذب او د سیمې د فرهنګي ارزښتونو د بیا راژوندي کولو سبب هم کیدای شي.